سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ. قدرمن هېوادوال، نن داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه مورکۍ چې دی لور یې کونډه شوې او دغه دوه ماشومان ورته پاتې دي او دغه مورکۍ چې دی میړی ملا دی، هغه هم ضعیف دی، مسجد کې ناست دي او یو زوی دی چې هغه هم اعصاب یې خراب شوی دی. نو د دې حال له تاسو سره شریک او له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورجانې؟ ښه یې؟ مورجانې نن راغلې ستاسو کور ته، ستا ادرس چا راکړی و چې ډېر مشکلاتو سره مخ یې او لور هم کونډه ده، نو ته خپل حال له موږ سره شریک کړه. هو بچیان دغه حالات هم دي، هېڅ رقم کور کې نشته او داسې د یتیمانان دي راسره، وړوکي دي ناست دي، بچی څه راسره نشته، دغه مشکلاتو سره سر دی، هېڅ هم نشته. خلکو مرستې کېږي، خلک مواتونه اخلي، موږ هسې ناست یو، پیسه کې نه وي. مورجانې ستا خو خاوند ضعیف دی، یعنې ملا دی، مسجد کې ناست دی، هو بچی زوی دی هغسې اعصاب یې خراب دی، لور دې کونډه ده، د دې خرچه څنګه کېږي؟ هېڅ هم نشته بچی، یو څوک راسوي، دا څوک خپلوان، څوک څه راغلي جوړه واخلي، څوک کله وږي کله تږي، موږ هسې ناست یو، قربان شو، هېڅ هم نشته. مشکلات تېرېږي، خاوند نشي چېرته څوک کله ډوډۍ راوړي، هغه قبر ډوډۍ پاتې شي، یتیمانانو له ورکوو، هسې ناست یم. او دا زوی دی څه تکلیف لري؟ اعصاب خراب دي بچی، پیسو ذاتي دی یا نه؟ نه نه بچی، وروسته داسې شو، هره میاشت له 500 روپۍ ګولۍ اخلي، یو نه قرضه او بل نه قرضه. هغه ګولۍ بیا صحیح کېږي؟ هو بچی، هغه څخه برابر دي چې هغه ونه خوري، بیا غواړي دا راکړه دا راکړه، هېڅ کوم دي نه پیدا کوي، پاکې جامې غواړي، ښه صفا سوتره، او نشته بس کې نشته بچی. او تاسو چې دغه کور کې اوسېږئ دا په کرایه ده یا؟ هو بچی، په کرایه ده، 3000 روپۍ ورکوي. ښه، نو تاسو د خېټې لپاره څه نه لرئ؟ دغه د کور کرایه ته څه ورکوئ؟ هېڅ هم نشته، قرض هم نشي، ګناه شي پکې نو چې یو کرایه نه راکوي، یو کور نه وتلی شي، څوک کله څه ورکړي، چېرته چالوت شي، پیسې میسې برابر شي، لږې ورکړو، لږې پاتې شي، پاتې دي راته قرار یې کور کې ناست وي، واړه وتلي بچي، چېرته ولاړ شو؟ درکه مشر دا یتیمانان دي ژاړي، هغوی موږ له دا واخله، موږ له دا واخله، خدای پاک موږ شپه له ورځې تېرېږي بچی. قدرمنو هېوادوالو، راځئ د دغې ماشوم نه پوښتنې کوو چې دا څه غواړي. ماشومې څنګه یې؟ ته پاسه ګوره ما ته، څه غواړې ته؟ زه روپۍ غواړم، کالي غواړم، چپل غواړم، ډوډۍ غواړم. ته پاسه ګوره ماما ته ووایه په جګ اواز څه غواړې؟ ډوډۍ غواړم. دغه روپۍ غواړم، جامې غواړم. قدرمنو ګورئ دغه ماشوم ته د دې پلار نشته، دا یتیم دی، دغې هغه سره نیا سره ناست دی او بابا چې دی هغه ملا دی، بس ناست دی، ضعیف دی، او که چا چنده ورته راوړو هغه کور ته راوړي، ګینې همداسې ناست دي. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړئ، ځکه یتیمانان دي، که چېرې تاسو په دغې رحم وکړئ نو الله تعالی به په تاسو رحم. نو تاسو دغه ماشوم ولیده چې همدا وایي چې ډوډۍ غواړم، جامې غواړم، څپلۍ غواړم، نو هیله کومه چې د دغې ارمان پوره کړي. مورجانې ته څه غواړې؟ قربان هم دغه ماشوم چې څه ویلم دغه کار ده، قربان شم، زه هېڅ هم نه لرو بغیر د الله نه، ناست یو پردي کنډر کې، هغه خاوس لاس ته ګوري چې څه راوړی نه کوي، د ماشومان وکړي کوي، ناست یو لږ یو پردي نور څه هم درک نشته بچی. قدرمنو هېوادوالو، نور خو څه پاتې نه دی چې زه ووایم، تاسو دغه ماشوم حال ولید او د دغې مورکۍ چې څه یې وویل، نو هیله کومه چې دوی سره مرسته وکړي، که چېرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 9 283 200.